زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. په نړیوال جام کې د کاناډا پر وړاندې د افغان 19 کلنو لوبډلو درېیمه لوبه د باران ورښت له امله لغوه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې له وړاندې د سویلي افریقا او متحده عربي اماراتو لوبډلې ته ماتې ورکولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره موندلې ده. نو کومه غټه خبره نه ده. زموږ ټیم له وړاندې دویم راوند ته کوالیفای کړی ده او کوارټر فاینل ته د وړاندې څخه ووتی دی. خو اوس دا پوښتنه پیدا کېږي چې افغانستان به میچونه چا سره کوي. یو میچ خو د افغانستان کنفارم شوی دی چې پاکستان سره به لوبیږي. هغه میچ به په 21 د جنوري باندې په سود افریقا کې ترسره کېږي چې د افغانستان او پاکستان میچ همیشه د جذبو او ولولو څخه ډک وي. نو ان شاء الله چې دې میچ کې به هم افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. افغانستان به سیمی فینل ته په اسانۍ سره لاره پیدا کوي. نو تاسو هم را سره خپل نظرونه شریک کړئ چې آیا افغانستان به ماتې وخوري که پاکستان به ماتې وخوري په دې میچ کې. نو دا زموږ د نن ورځې خبر. نور هم په الله سپارم. په مخه مو ښه وخت ښه چارې.